السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم تاسو رور تاسو منټو محمد امیر نننی کلاس ډیر زیات امیزینګ دی ویولي ګورنه تاسو یو طریقه کار خیمه چې څنګه مونږه د پروګرام آوټپوټ چې کوم دی هغه مونږه په ملټیپل وی باندې هغه کولای شو صحیح ده لکه څنګه که تاسو پریویس لیکچرز کتلی په هغه ډول تاسو خیر اس پوه شوي صحیح ده زه نن تاسو دې قصه خیم کنه بچی د لوي شلکه دلته پروګرام تاسو ماري کړی دی خاص ته پروګرام چې کوم ماري کړی ګوره خو دې ته وګورئ د اوس په دې چې پورې به تاسو د مین پورې به تاسو ته داسې یاد لږ سره چې الحمد څنګه زده کوئ صحیح ده اوس دا څه موږ لیکلي دي نو که تاسو فسټ ټایم په دې ویډیو ته راغلي یئ نو دا خو تاسو ته نه زده پته بیا صحیح ده که تاسو پریویس کلاسز نه یې واچ کړي اوس ګوره دا موږ هیش انکلوډ او سټریم یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي او انټ مین چې کوم دی موږ فنکشن لیکلی دی اوس دا موږ څنګه لیکلی دا موږ ولې لیکلی دی مین جواب دی چې ولې موږ لیکلی دی څنګه خو لا پرېږده خو ولې موږ لیکلی دی نو ګوره دا مونږ ویلي چې یاره دې ورډ ته څه وایي دې ورډ ته څه وایي او دا لاین مونږ ولیکو او دا فنکشن چې کوم دی فنکشن څه ته وایي دا څه دي دا په دې مونږ ډېر زیات په ډیټیل سره 10 لیکچر پریویس اخیستي دي او تاسو ما په مکمل کنسپټ په کلی یار دومره امیزینګ کنسپټ کنه چې په یو انسټیټیوټ کې په یو کالج کې هم تاسو دومره د بیسیک نه دومره تاسو هغه ونه کې ما تاسو ته 2-3 کلاس په آی سی ټي په سایډ نه راغلی یم صحیح ته چې مطلب لینګویج څه ته وایي های لیول لینګویج پروګرامینګ لینګویج دا ټول قسم مرته کلی بیا پروګرام ته راوستي بیا مې ټول چې څنګه موږ پروګرام لیکو دا کمپیوټر په دې فوي هغه تاسو خپل کار دی غوړې کنه غوړې اوس دې پروګرام کو ما ساغستري سمپل یو ویریبل ا او بی ماغستري صحیح ده ډیټا ټایپ سره انټیجر دی مطلب دا ا او بی زموږ سره انټیجر ویلیوز هغه سٹور کوي ګوره دې ته موږ په کم چې موږ کلاسز په دې باندې موږ آی تھنک سو 8 نمبر کلاسو ویریبل انیشیالایزیشن سو چې د ویریبل د ډیکلیئر کول په ټایم کې موږ هغه ته ویلیو اساین کړو ګوره ا ویریبل ما ډیکلیئر کړو 10 مو اساین کړل دا سیمه بی ویریبل ډیکلیئر کړل دي او هغه ته مې 40 اساین کړل صحیح ده ها اوس ګوره زما مقصد سره زم چې دا A او B زه په خپل مینس کې جمع کوم او مال ریزلټ سره 50 راکې اوس ګوره مونږ خو د دې لپاره ډېر طریقې ویلې وي چې دا غي په تر مونږ دا کوله صحیح ده اوس چې تاسو ته کومه طریقه خېمه د پاغي تاسو چې کوم نظام پوهه کوي چې اوله مونږ سمپل طریقه باندې آوټپوټ څنګه راځي شو بیا په بل طریقه څنګه راځي شو بیا په بل طریقه څنګه راځي شو آی تھنک سو تقریبا 7 طریقې دي چې دا غي په تر باندې مونږ خپل پروګرام آوټپوټ هغه شو کولای شو اوس زین طریقې دا چې هغه زیات ایڈوانس دي اوکے ان پرپز چې زمونږ دی هغه سره هغه زموږ سمپل پرپز دی هغه زمونږ لري آوټپوټ په سکرین په کنسول باندې زموږ سره چې کوم ریزلټ دی هغه شو کول دي نو هغه تک په سمپل طریقه کې او په کمپلیکسټی طریقه ورته راځي صحیح ده که په کمپلیکس طریقه کې هغه ډیفند اپان یو اوکے خو راځو زه تاسو طریقې خې موږ صرف درې طریقې نه وایو صحیح ده په یو طریقې موږ فنکشن یوز کوو په بل دوه طریقې موږ سمپل داسې وکړو چې تاسو ډېر ذریعہ دي شي فنکشن چونکې موږ نه ډیسکس کړل نو ډېر ایزي به تاسو هم پاره پوه شئ خو د فنکشن ډیسکس کول نو مخکې چې فنکشن څه ته هم به تاسو پوه کوم چې دا فنکشن موږ څنګه واغستو کوم سمپل دا دوه ویلیوز باندې کول دي کنه زه څنګه چل کوم دا کار کوم زه سمپل هم چې یار د a + b دا څه کوم دا سمپل جمع کوم ساریا a ما غټ ولګو څنګه ور کین سنسټیو څه ته وي لازم سره کیسه ما ول چې a + b ما څه کو دا می جمع کوم اوکے اوس ته a + b ز جمع کوم خو دا په داس طریقه نه جمع کوم زه څنګه جمع کوم ځل لیکم سی اوټ صحیح ده سی اوټ لیکم او په سی اوټ کې زه جمع کوم چې کمیسه شو کې د میسج هم شو کوم چې دا sum of a and b is اوکے the sum of a and b is او بیا موږ څه کوو جب چې مال دا a د b سره څه جمع کوي سمپل ګوره بلې طریقې کوم څنګه وکړو ساري دا چې دلته اپ کما اوکے ګوره موږ څنګه چلو کوی ما سمپل ویم چې یار a او b ما ته څه جمع کا ګوره په سی اوټ کې موږ ورتل چې دا a او b موږ ته جمع کا مخ ویریبل هیڅ هم نه راغسته ډایرکټ په سی اوټ کې موږ چې دا a او b ما ته سی اوټ کا ګوره سی اوټ سم ته په سکرین باندې شو کا a + b شو کا نو مين چې موږ ته 50 شو کا f11 میو هو زموږ سره پروګرام رن ان کمپایل شو زموږ سره ګور راغې وای د sum of a and b is 50 اوکے شو په دې طریقه تاسو مکمل فوی شو ډېر ایزی و پوه شوي کنه ها بل موږ څه کوو بل به موږ داسې طریقه کوله بچی د لویشه چې موږ به یو ویریبل سی واغستو صحیح ده یو انټیجر ویریبل سی ظالمه او تاسو هر څه غسته ډیزنټ میټر چې ما سی واس تاسو سی والے وټ اور تاسو ایکس واي زی وټ اور سمالي صحیح ده دی ا او سی ته ما سو وګړي ما دا a + b چې کنه دای مو دا ور واچ یا متاساین کو صحیح ده او بیا بدل ته ترالم او په دې کې بتول چې نه مات a + b نه ماتره سی شو کا سی کې بسو شو ګوره دا پروګرام موږ ډیسکس کړو کنه چې ګوره سی به زموږ سره پروګرام بولتا
کمپایلیشن به دا لاین کمپایل کو چې یاره A ته زموږ سره 10 اساین دی B ته زموږ سره 40 اساین دی صحیح ده. بیا به څه طریقه کار وشو چې دا A and B دا به جمع شو او د C ته به هغه ویلیو ور واچولی شو. دا C به بیا موږ اوس موږ C موږ ته پرنټینګ څه پکار اوس چې آوټ کې ما C ولیکو نو دا A او B ویلیو به د C ته راغله او C به ما چې کوم دی هغه ځان ته په سکرین پرنټ کو نو موږ ته به ریزلټ راغی. ګورئ F11 ما کلیک کو زموږ سره بیا پپټ راغی. ګوره مخکې موږ ویریبل نه استعمال کړی خو اوس موږ څه وکړو موږ سادل ته هغه ډایرکټ A پلس B ځان ته څه کو هغه پرنټ کو. اوس موږ C ته A پلس B ور واچو سیم هغه پروسس دی بیا موږ هغه پپټ راکو. اوس بله طریقه کو بلې طریقه دا درېیمه طریقه دا ډېر زیاته انټرسټینګ. ګوره زمونږ مین مقصد صرف د پروګرام چې کوم دی هغه په کنسول باندې پرنټ کول دی هغه موږ په هره طریقه شو خو تاسو لږ هسې که نه لاجیک ته ښیم. اوس موږ بل څه کولی شو بل موږ داسې کولی شو موږ یو فنکشن اخیستی شو د فنکشن په ترو هم دا موږ د فنکشن پیرامیټر ورکولی شو د هغې نه هم دا پاس کولی شو. لکه څنګه د فنکشن ډیکلیر کول طریقه دا ده چې ته به فنکشن اولنی چې کوم ساینټکس دی هغه دا چې ته به فنکشن ډیټا ټایپ لري چې کوم ډیټا ټایپ به د فنکشن لیټ سپوز ما فنکشن ډیټا ټایپ واس ایډ بیا به تاله د فنکشن نیم د فنکشن نیم لیټ سپوز ایډیشن د لپاره د ایډ وارم ایډ په نوم یې فنکشن واغستو. اوس ترې فنکشن زه پیرامیټر پاس کوم په دې کې د نظر سره پیرامیټر لیکم چې یو زموږ سره انټیجر انټیجر x په ځوالم ځه x مې واغستو او بل به زم چې یار بل پاس کوماله انټیجر y خدا چې موږ کله فنکشن وایو تاسو به ډېر خپوي شي دا څه قصې ما دلته وکړي. اوکې خا د فنکشن سټیټمنټ کې ورته ځلی کما چې سمپل ما ته ریټرن کا x plus y ورته ما ته ورته ویل کنه چې x plus y مال څه کا ریټرن کا. اوکې شو ها اوس ګوره زه هم سمپل چې کوم دی یار اذان کیږي زه ویډیو لګا دلته تخکوم صحیح ده پاس کوم ښه بچا نو ګوره دنیا ده لرنینګ به کېږي نالج به هم ګین کوو پروګرامینګ به هم کوو وټ ایور هر څه به کوو خو دا یوې خبرې مې یاد ساتئ که نه ګوره چې کله اذان کېږي اذان که نه خبرې کول موبایل یوز کول وټ ایور هر قسم ایکشن کول چې کوم دی دا څه دا مکمل چې کوم دی هغه ممنوع دي. نو چې اذان کېږي وایي که ولاړ وې نو کښېنه صحیح ده. لکه دومره دغه چې په اذان په ټایم کې نو ډسکشن ټلیفون نه کړه ډایرکټ کټ کا یا ورته بس اذان دی لږ هولډ کا. د اذان په ټایم کې به بیخي چې کوم دی باس ماس دا نشته صحیح ډېر زیات ګناه ده چې اذان څنګه کېږي د هغې جواب ورکوه او داسې دومره غټ ټایم نه دی صحیح ده کروړاو ټایم نه دی ستا پې څه چې ډېر زیات یو منټ یو نیم بری ولګي دا منټ یو نیم چې کم تره خبرې وکړي ته دې پته به بیا تالته ولګي. ګوره د اذان په ټایم کې یو څوک خبرې کوي که نه نو د ځنکدن په وخت کې که ودې ته دا وانه سمندري په دغه وس کې نو هم به د تنده ماته نه شي دومره به دا تږی کېږي. نو ریکویسټ اگین چې ګوره چېرته هم د اذان په وخت کې ګپ شپ خبرې اذان څنګه شروع شو ډایرکټ په خوله کې یو خبره مو بس سټاپ هرغه اذان دی بس سمپل از دیټ. ښه راځو اوس پروګرام ته. پروګرام ګوره ما یو فنکشن واغستو ایډ صحیح ده پای کې موږ د ایډ یو واغست کنه د هغې انټیجر یار ساري دلته دې دا مسله ګوره کېږي که نه چې دا به زه ټول دې ځای نه بېرته ولیکم دا چې کله دا ډي سی پلس پلس دې ټایم کې خفه شي که نه بیا دا تور دا کم کرسر چې کوم تور شي کله که نه نو بچی د لوی شي بیا دا مسله کوي چې ستا هغه کوم ځای کې ته مطلب نیو انسال هغه ډایرکټ ستا مخ سره دا بیا کټ کوي. ښه انټیجر وای مو هغه څه مسله نشته بېرته یې ولیکو ځه. ښه اوس ګوره تاسو ته ما سمپل ویل که نه چې دا فنکشن موږ واغستو یو دی فنکشن پیرامیټر ما ورکړل چې یو انټیجر ته به څه کوې موږ له د فنکشن څخه به کار صحیح یو انټیجر ایکس او وای مطلب یو انټیجر او بل انټیجر په خپل منځ کې جمع کوي صحیح ده. فنکشن په سټیټمنټ کې دننه ورته ما ولیکل چې ته موږ ته ریټرن کې ایکس اینډ وای وشو. دا فنکشن ګوره تاسو ته موږ ویل چې زموږ پروګرام چې کوم مین باډي د هغه زموږ سره په مین فنکشن دی دا مین فنکشن زموږ سره ټول پروګرام مین باډي د هر څه کنټرول د دې مین فنکشن په لاس کې ورسره دی دا نور اخوا دې خوا چې سم کوي نو دا به راځي د مین فنکشن نه اجازت غواړي. نو څه اجازت دې څنګه غواړي زه اوس ویمه چې ته راشه او دا کار دلته اوس دلته کوم اوس څنګه یې کوم ګوره زه اوس سی آوټ کوم زموږ څه چې A پلس B موږ ته پکار دی خو د فنکشن په ترو د A اینډ B زه د فنکشن نه څه کومه پاس کومه سی آوټ کومه زه ورته سی آوټ کومه که میسیج پاس کېږي هم بیا ورته میسیج پاس کومه چې this is your final داسې به ولیکو your final result به ولیکو صحیح ده your final result this is your final result صحیح ده. اوکې شو ها this is your final result and this is up. اوس څه کومه دغه پاس کوم صحیح ده دغه فنکشن نو ګوره زه سمپل د فنکشن نیم ولیکم ایډ د فنکشن نیم زموږ سره که نه او ګوره د فنکشن اوس څه پاس کوم هلته ما دوه پیرامیټر ایکس وای ورکړي دي که نه دغه ما د صرف دې لپاره وکړه فنکشن پوه شي زما کار به صحیح ما د ستا کار به چې ته به ایکس وین څه به وای به ویریبل دا ډوان ویریبل ته خپل منځ کې جمع کوې صحیح ده. نو ګوره زموږ سره ویریبل ته موږ څه جمع کوو A اینډ B جمع کوو که نه نو ما سمپل A اینډ B ولیکل او دا ما څه کوو آپ کوو آپ مې کوو که نه صحیح ده. او که تاسو څه کوئ اینډ لاین ورکوئ چې هم اینډ لاین ولا ورکوئ زموږ سره لاین اینډ شو اینډ this is
the simple way of using function to perform the addition up to integer. Okay, so that's the simple program. Okay, now we will run the program and use okay, so this is your final result. Algorithm से program run شو 50 سره راکو. This is your final result and the result is 50. ګوره دومره په درې طریقې موږ وکړو. یو کې ته ویریبل ته ویلیو اساین کړی هم ډایرکټ پسې آوټ کې موږ ویلیو پرنټ لاول نه دوی موږ څه وکړو یو بل ویریبل موږ واستو هغې ته موږ دواړه ویریبل اساین کړو د هغې ویلیو بیا هغه ویریبل نیم ولیکو هغه پرنټ کړو. درېیمه طریقه موږ دا وکړه چې یو فنکشن هم واخیستو چې د هغې ډیټا ټایپ زموږ سره انټیجر و د هغې نه موږ یو ایکس ویلیو دوه پیرامیټر پای کې موږ ورکړل دواړه انټیجر و زموږ سره او دلته ګوره موږ ډېر څه د فنکشن په څه نوم باندې کال کو رالو مین هغه فنکشن نیم زموږ سره ایډ هم ولیکو کوم پیرامیټر چې پاس کوم ته موږ ایکس وای اخیستو چې تا به دا کار یې که نه نو اوس موږ کار څنګه استعمال ته ایکس هم واوسه او ای او بي د ایکس په ځای موږ واوسه چې پر هغه دلته ورته موږ صرف ویل چې ستا به دا کار وي نو زموږ چې کوم خپل مین کار ته یالو هغه زموږ سره دا چې ای او بي موږ له څه کې په خپل منځ کې هغه جمع ګوره ما سمپل څه وکړو یو ویریبل هغه ویریبل په هغه نیم باندې ساري فنکشن په هغه نیم کال کو او هغه ای بي مې ته پاس کو او دلته ګوره د موږ ایکس بچ د دوه انچ په خپل جمع کینو ګوره دا موږ سره هغه ای بي دلته جمع شو او هغه ریزلټ مین ته ریزلټ چې کوم دی هغه دلته مین تر هغه مین موږ ته هغه پرنټ کو. اوکې شو دیټس د سمپل پروګرام and دا موږ درې طریقې وه څلور نور راته هم یاد دي خو هغه تاسو ته بیا ډېر زیات مشکل دي چې موږ فنکشن نه دی ویلی بیا هغې ته لاړ شو بیا قصه چې کوم دی هغه کچې ته ځي صحیح ده بس امید لرم چې تاسو نننی کلاس ډېر زیات خوښ شوی ایز ا بګینر چې تاسو دا درې طریقې یادې کړئ واو واټ ا سټسفیکشن مکمل به سټسفیکشن تاسو محسوس کړئ یو بونډنس په ځان کې محسوس کړئ چې یاره زه خو بس پروګرامر شوم اوس به اپسونه جوړوم که نه هغه دغه بس